بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العربية بين يديك، الوحدة الثانية عشرة، دولسمة وحدة، الهوايات يا دولسمة برخة. الهواية انګلیش کې ورته هوبي وایي. هوبي نه پوهېږم پښتو کې ورته څه وایو، خو هوبي یا الهوايه دې ته وایي چې لکه یو وظیفه وي، یو کار وي، یو ستاسې مکتب وغیره وي، بل اضافي یو شی چې ستاسې خوښیږي هغې ته عربي کې الهوايه وایي. لکه څوک مطالعې سره شوق لري، څوک فلم ګوري، څوک ډاکومنټریانې ګوري، څوک سپورت کوي، څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال. دا هوايه ده، جمع الهوايات. راځو نن درس ته 12مه وحده کې 200 نمبر صفحه ده، 259 نمبر صفحه ده. په 259 نمبر صفحه کې وشپېتم درس 12مه وحده العرض، وړاندیز، پیشکش. الحوار الاول، لومړی حوار. انظر واستمع واعد، وګوره، واوره او تکرار کړه. شاکر او شریف خپل منځ کې وایي. زه به دلته هوايه ته پښتو کې نه پوهېږم څه وایو، شوق به ورته ووایو. شاکر ورته وایي ما هوايتک یا شریف. شریفه ستا هوایت څه ده، ستا شوق څه دی؟ شریف ورته وایي هواياتي کثیرة، زما شوقونه ډیر دي. القراءة لوست، والسفر سفر کول، والمراسلة او یو بل ته پخوا خلکو خطونه لیږل کنه، المراسله یعنی یو څه لیږل. بیرته دا شریف هم پوښتنه ترې کوي وما هواياتک انت، ستا شوقونه څه دي؟ شاکر ورته وایي هواياتي زما شوقونه الریاضة ورزش یا سپورت، والرحلات او چکرونه، والقراءة او لوست هم دی. امکان دی چې مګزین لولي، اخبار لولي، مجله لولي، کتاب لولي. ماذا تقرأ یا شریف؟ شریفه ته څه لولي؟ شریف ورته وایي اقرأ الكتب، کتابونه لولم، والمجلات الاسلاميه او اسلامي مجلې لولم. وماذا تقرأ انت؟ او ته څه لولي؟ شاکر ورته وایي اقرأ الكتب الاسلاميه، اسلامي کتابونه لولم، والمجلات العلميه او علمي مجلې لولم. هل لديك مكتبة؟ آیا ته کومه کتابخانه یا مکتبه لري؟ شریف ورته وایي نعم، هو، لدي مکتبة کبیرة، ډېره غټه کتابخانه لرم. شاکر ورته وایي کم ساعة تقرأ في اليوم؟ په ورځ کې څو ساعته لولي؟ شریف ورته وایي اقرأ 3 ساعات تقریبا، تقریبا 3 ساعته لوست کوم. شاکر ورته وایي انا اقرأ 4 ساعات في اليوم، زه په ورځ کې 4 ساعته لولم. شریف ورته وایي القراءة هواية مفیدة، لوست ډېر ښه شوق دی. دا وه 259 صفحه. بل درس به بله ورځ ولولو، داسې کم کم به وي، دوامداره به وي انشاءالله. نو د نن ورځې لپاره همدومره بس دی. ونلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تر راتلونکي درس پورې د خدای په امان.